اختر د پښتنو د مینې، لیدنو او د بېلابېلو خوشحالیو ورځ ده. کله چې اختر ته څو ورځې پاتې شي، مسافر چې د هېواد په هر ګوټ کې وي هڅه کوي ځان خپلو کورونو ته ورسوي، ځکه د اختر شپه له کورنۍ سره ځانګړی خوند لري. همدا لامل دی چې خلک وایي 100 روپۍ پور کړه خو د اختر شپه په کور کړه. د اختر پر راتګ سره د کورونو فضا بدلیږي. میرمنې او نجونه ځکه خوشحالوي چې مسافر مین او یا خاوند یې کلي و کور ته راځي. اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مسافر لالی مې کلي ته راځي نه. خو که کوم ځوان په اختر کې کور ته رانشي د مینې ساندې بیا داسې راوځي، اختر خو راغی ته رانغلې، زه به دا سپین لاسونه چاته سره کومه. اختر د خپلوانو د یو ځای کېدو وخت هم دی. هغه خورلڼې چې په نورو ځایونو کې واده شوي وي د اختر په تمه وي چې څوک پسې راشي او د پلار کور ته یې راولي. خو د هغې خورلڼې چې ورور ونه لري له زړه یې داسې لنډې وځي. ورونو اختر ته خویندې بوتلې، بې ورونو خویندې څنډلي ته ناستې دینه. خلک اختر ته خویندې بیايي، بې ورونو خویندې د تربرو لارې څاري نه. ښځې له وړاندې کورونه پاکوي او د کورونو فرشونه مینځي. پیغلې نجونه د اختر لپاره مخکې تیاری نیسي، نوې جامې، د ښکلا شیان او زیورات اخلي. اختر په ټوکو ټوکو راغی، نه مې کالي شته نه د غاړې امیلونه. او که چا کوژده کړې وي نو د اختر نه مخکې د جلکې لپاره د اختر برخه وروړي چې په هغې کې لباس، کیک و کلچې، وچ او تازه میوه شامله وي. د حکیم جان فریادي په وینا پخوا اختر ډېر رنګین او له خوشحالیو ډک و. د اختر شپه به چې راغله نو داسې کسانو د جوړ کړل د وړه مړه بیبسي وویل لکه د ډرامې کې چې خلک شکلونه بدلوي دغو ته به سپینګیرک نه وې، دا به جوړ کړل یو ځوان سړي نه به سپینګیره جوړ کړی و، د سپینې وړې ږیره او بریتونه وروره د موسار دا به جوړ کړي وو، وړه به په ویلي وو، نو هغه به د مټو کې د نورو نیولی و که نه. بیا به د خلکو چا وریجې ورکولې، چا به پیسې ورکولې، دغه و. نو بیا به د اختر نه وروسته کومه ورځ به ورته ټاکله، په دا شپه به بیا په دغونې پروګرام کولو، د خلک برتولیدل، ډول ولا به وروستو، شاعران برتلل، بس مجلس به کولو. د شپه به په مجلس تېره کړه، سبا ته به د غوښې وریجې پخې وي، دغه کلي د خلکو به دا مړۍ خوړه. په کلو کې به هلکان او ځوانان د اختر لپاره ځانګړی چمتووالی نیوه. دوی به له ځنګله د ونو شنه ډکې راوړل تر څو د اختر تر شپې پورې وچ او ښه اور وکړي. او اختر په شپه خو بیا نغوړګي ورته وي، هغه به لا کړي وو په د جګو جګو ژیو سرو، بیا به څپولي ته نه چاپېر کړي وو، ترنګان به ویله، د څه ښکر وو چا به وي چې دی غرڅه ښکر دي شی دي، خو هغو کې به وکړو پکای ویر کړو نو ډېر ستر اواز به کولو. کله چې شپه تیاره شي د ډیوو اورونه بلیږي، لمبې ټول کلی رڼا کړې وي او د ډکو د سوځېدو ټسهار یوه زړه راښکونکې فضا جوړوي چې د تیارو پر ځای د خلکو د زړو تیاره ګوټونه هم روښانه کوي. هلکان سندرې وایي او وړې نجونه د ډیوو رڼا ته د خوشحالۍ سندرې بولي او دریاګانې وهي. نو بیا هم بخا یوه ستره جګه ډونګه سړی نه د هغه نه سوړنګی دی لمنځ یې هم پر پیدا کړه، لرې بیپسې لوړو، دا هم به راوړه، دا هم بخا مقامه لاکه کړه. بیا به خوب وشو نږدې سړی به ورته وویلی جا ګوټینې به و. نو دا تقریبا داسې وښیه چې یو ښه موټر نه زیات هغه هم به پاس به پکې خطو، دا ډیوه به سار را پورې جګه کړه. بس دا به چې هر کله عید شپه وه دغه نه به چا سره به ډالونه وه، چا به دغسې لایا سندرې بللې. نو ولته به چې ورسېدو نو دغه هر کله به چې تیاره شوه دښته هم به اور ویر کړو. دا به چې وسوه غورځې به وه، بل وټیکې به وسوه، کریغې به وې، ها ها سندرې به وې، اختریزې سندرې، نورې سندرې. نو بیتونه هم به په دلیار ورسره وچول چې په د ناریو پاڼو څه قدم د خیاله کې پړک د نارې غوړه کې.
په دا نریو پاڼو څېرو پیرو بوټه کا خدای دې سوټه بوټه کا دا سندرې به وې. کله چې ډیوې لمبه شي او رڼا یې پای ته ورسیږي نو بیا په کورونو کې نکریزې خیشتې شي، نجونې خپل لاسونه سره کوي. پخوا وختونو کې هلکانو هم لاسونه سره کول. دا به چې روغلو خدای شته کور کې مونږ د وړکیو نه نکریزو لاسونه سره کول. مو داسې په زړه دی چې دغه لاسونه بیرنه وتړل، هغه به چې شپې نکریزه وچې شوې د ګیز مونږ یا شپې هر وخت به چې ویښ شو د نکریز برسې کلاکې شوې وې، دا به تاله شوې وې، دا لاسونه به خلو شوي وو، په ډاډو سمبو دا ډاډه به کلاکې کلاکې کېدل که سړي نه چې شګه مګه لوندې شي. د اختر سهار یو بل ښکلی دود هم لري. کلیوال د کلي جومات ته چای وړي، هلته یې په ګډه څښي او په ګډه دعا کوي. وروسته خپلو کورونو ته ستنېږي، نوې جامې اغوندي او بیا د اختر لمانځه ته ځي. د لمانځه څخه وروسته د کلي خلک په یو ځای کې سره راټولیږي، کتار کتار درېږي او یو بل ته د اختر مبارکي ورکوي. په دې ځای کې هڅه کېږي چې مرور کسان هم سره پخلا شي او یو بل ته په خوشحالۍ غېږې ورکړي. له دې وروسته هر څوک خپل کور ته ځي، له خپلوانو سره د اختر مبارکي کوي، د کور غړو او ماشومانو ته عیدي ورکوي. د کور د غړو ترڅنګ خلک هدیرو ته هم ځي او له خپلوانو مړو سره هم اختر مبارکي کوي او د مغفرت دعاګانې ورته کوي. نو بیا به چای وشوه چې دیرو ته چې اختر مبارک مړیو سره اختر مبارک دا یو رواج و یو روایات و نه پیږم شوتم لویانو ووې که نه وې په ګاډه دا ورته که ګاډه مبارک مونږ به کابر په کابر چارچا کابر بو خپل پردای و یاد کم بو هغه ته به ورتلو دی داړې په سر بو یوه تیږه ورته ویله دا سار داړه نیم به دا تیږه ورکوله چې اختر دې مبارک شه، اختر دې مبارک شه، اختر دې مبارک شه. درې وره بټ کوله، نور هم به تیږه هغه دې نه پرېښوه، بل څوک به راوله هغه د هر کور دروازې د میلمنو پر مخ پرانیستې وي. کلیوال د خپلې وسې سره سم میلمنو ته ښه خواړه ورکوي او څوک په یوه ورځ دا پروګرام پای ته رسوي او څوک بیا د نوبت سره ډوډۍ کوي چې د اختر 3 ورځې دوام کوي. یوې لویې پلورینې خلک وي، یا د 2 پلورینو مشترک جومات مو وي، بیا د دغه جومات نه تقسیمات کېږي. په یوه ور خو د 40-50 کسان په یوه کور نشي ورتلای، بیا د 40-50 کسان چې وي دا بیا سره تقسیم کړي چې تاسې 15 شپږ یا 18 دا په پلانکي کور ته ورسوي، پاتې نورې خواو ته واستوي، پاتې نورو ته واستوي، تر څو په دا ټولو کورو کې سره وګرځي. 4-5 کور یو ډلې ته وسپاري، 4-5 کورونه بلې ډلې ته وسپاري. همداسې د کوم کورونه چې دوی سره تعین کړي په دغو ټولو کې ارتوب شي. هلته کورونو ته چې ویر شي بس درستخوان غوړېدلی وي، دغه غوټې میو کې وریژې شیروا دغه وي، او چا دغه پلو چې ورته وي یا نرۍ یا مینې وریژې دغه چا پخې کړي وي. هر کور ته چې ورځې بس 2 3 ماړۍ 15 ماړۍ دا به کوي، چا ښه غوړي جوړ کړي وي، برابرې کړي وي. او بیا چې راوځي میوه دانه چې دی وخوړل، بیا وچه میوه جیبو کې ته چوي. یو نیم کس داسې وي چې هغه واسکاټ لري، هغه هر کور نه جیب ډکوي. همداسې که د یو رواج دی که هګۍ وي هغه یې د کور والا یوه به په تقسیموي تیارې جوش کړي وي. له ډوډۍ وروسته سپین ږیري رخصتېږي، خو ځوانان بیا تر ناوخته بنډارونه کوي. کتابازۍ، لډو او نورې لوبې د دوی د ساتیرۍ برخه وي. ماړۍ مو چې وخوړه بس د خیري کورونه مو چې چای وخوړو، دا به ستیر سره ماسپښین نږدې شو، ماسپښین به شو که اختر کمکای اختر به و تی به کور ته د اډې ته موږ د شاوت خولې دوکانو ته اډه وایي، اډې ته به کوشو. نو دلته هم به هګۍ به ګټلې، چا به هګۍ ګټلې، چا به خوسۍ کړې، چا به تیږه چاوله، چا به ډی ډونګ کړو، چا به د ډینګولې ټامبوس کړو، چا به د بي ډامبوس کړو. بزارو ته لاړل، چا به ګېج جنګولې، چا به وزغان لوبې کولې، قسم قسم لوبې به سره کولې. تر 3 ورځو پورې به وړوکي اختر لمانځله او 2 ورځو پورې به لوی اختر لمانځله. د اختر په ورځ کوچنیان ټالونه اچوي او پکې زنګېږي. پخوا وختونو کې به پیغلې نجونې هم په جوړو شویو ټالونو کې زنګېدې. نور نجونو به ورته دریا وهله او د خوشحالۍ سندرې به یې کولې.
هغه وخت کې دا وړکو جنکیو ټول یو ځای ویلو، یو وړکی یو جلکی به په ټول کې سره سپرېدل، ټولونه به چولي وو، بس دا ټولونه به ویل او اختر داسې وو چې هر څوک به په د ټول کلي کې به خلک هر کور ته ورتلل، هر کور به خوانی ورکولو، چېرته به چې مړۍ شتیا وه مړۍ به خوړه، نو میوه به ورکوله. تر 3 ورځې پورې به کمکی اختر کې دغه اتڼونه سازونه دا شیان وو، ټولونه به وو، او په لوی اختر کې به بیا تر 2 ورځې پورې دغه شیان. ماشومان به دستمالونه په لاس د کلي پر کورونو ګرځېدل، د خلکو له کورونو به یې میوې او خواږه راټولول. ځوانان به بیا د کلي په بازارونو کې هګۍ جنګولې، غوزان به یې ګټل او بېلابېلې لوبې به یې کولې. دا د اختر هغه پخوانی دود دی چې له مینې، یووالي او ساده خوشحالیو ډک و. که څه هم وختونه بدل شوي، خو د اختر اصلي پیغام لا هم هماغه دی: مینه، بښنه او د زړونو یو ځای کېدل. اختر د ټولو مبارک شه.